سلامونه او درنښت په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړو د خزانې په تړاو لا ډېر معلومات ترلاسه کړو او په دې باندې پوه شو چې د خزانې انټرفیس په څه ډول باندې ده، نقد پیسې د لومړني موجودي په ډول په څه ډول کولی شو خزانه کې ټولې کړو یا جمع یې کړو، کومې معاملې په خزانه اغیز کوي، کومې معاملې په خزانه اغیز نه کوي، او همداراز په پای کې غواړو چې د خزانې د موجوده بیلانس راپور هم چمتو کړو. لومړی ایگزیکټ سیستم خلاصو او وروسته خپل ډیټابیس ته ننوځو. کله چې موږ خپل ډیټابیس ته ننوتو، اوسمهال ګورو چې په ډاشبورډ یا عمومي پاڼه کې یو. دلته د سیستم حسابونو برخه کې د خزانې حساب یا د خزانې برخه شتون لري. موږ په خزانه باندې کلیک کوو او خزانې ته ننوځو. کله چې موږ خزانې ته ننوتلو نو ګورو چې دلته دوه برخې شته. اول د نن ورځې د خزانې د پیل بیلانس ده او دویم د ټول خزانې موجوده بیلانس ده. د نن ورځې د پیل بیلانس یا د نن ورځې د دخل پیل ده. که چیرې موږ د ورځې په جریان کې هر ډول معامله تر سره کړو، د نن د پیل بیلانس په یادښت سره ښه درک کولی شو چې څومره پیسې موږ کمې کړي دي له خزانې نه، څومره پیسې مو خزانې ته ډېرې کړي دي. او د یادونې وړ ده چې دغه معلومات هم په افغانیو او هم په ډالرو باندې کتلی شو. خو موجوده بیلانس یوازې د نن ورځې بیلانس نه ده، بلکې د هر وخت بیلانس ده. یعنی دا اندازه پیسې هم دا اوس په افغانیو هم په خزانه کې شتون لري او هم په ډالرو باندې په خزانه کې شتون لري. تاسو به په دغه ویډیو کې دا زده کړئ چې څنګه مختلف یا بیلابېلې معاملې چې هم راکړه ورکړه پکې کیږي د خزانې موجوده بیلانس بدلولی شي. د دغه ویډیو په دوهمه برخه کې غواړو دا هم زده کړو چې نقد پیسې د لومړني موجودي په ډول په خزانه کې څنګه ثبتولی شو. د مثال په ډول موږ نقد یا فزیکي پیسې 100,000 افغانۍ او 10,000 ډالر په اندازه غواړو چې خزانه کې ور ډېرې کړو. د نقدو پیسو د داخلولو لپاره د روزنامچې پاڼه باندې کلیک کوو او اوسمهال چې موږ غواړو پیسې خزانه ته جمع کړو، نو د جمع په برخه کې چې د حسابدارۍ په نړۍ کې ورته کریډټ هم وایي 100,000 لیکو. تاسو لیدلی شئ چې د خزانې کلمې مخې ته مثبت علامه شته، نو دا پیسې خزانې کې جمع کیږي. په تشریحاتو یا تفصیل کې کولی شو د دې معاملې اړوند یادښت ولیکو. مثلا موجودي اولیه اوس د بېدرکه برخه انتخابوو. دا یعنی موږ دا پیسې د کوم حساب له لارې نه، بلکې بې له کوم سند څخه خزانې ته ټولوو یا داخلوو. د درک انتخاب په هکله باندې په دې ویډیو څلورمه برخه کې مفصله تفصیل به له تاسو سره شریک شي. اوس راځو په خوندي باندې کلیک کوو. سیستم موږ ته خبرداری راکوي چې معاملې چې بېدرکه وي یوازې مدیر یې اجرا کولی شي، نو موږ هم پوهېږم باندې کلیک کوو. اوس د 10,000 ډالرو جمع کولو لپاره بیا د جمع برخه کې 10,000 لیکو، کرنسي USD یا ډالر ټاکو. په تشریحاتو کې یو ځل بیا موجودي اولیه لیکو او لاندې بېدرکه انتخابوو او بیا په خوندي باندې کلیک کوو. بیا هم موږ یو ځل بیا زه پوهېږم باندې کلیک کوو. چې د دغه چارې تر سره کولو سره موږ وتوانیدو 100,000 افغانۍ یا 1,00,000 افغانۍ او همداراز 10,000 ډالر خزانې ته داخل کړو یا خزانه کې جمع کړو. اوس که بیرته خزانې ته لاړ شو، موجوده بیلانس کې وینئ چې بیلانس تغییر کړی له 100,000 څخه 200,000 افغانیو ته لوړ شوی، ځکه چې مخکې جمع 0 خو اوس 100,000 افغانۍ شو. همداراز د ډالرو موجوده بیلانس هم مخکې 100,000 خو اوس 110,000 ته لوړ شوی دی. خو که د نن د پیل بیلانس برخه وګورئ، هغه نه ده بدله شوې، ځکه مخکې مو ویلي وو چې دا برخه یوازې د نن د دخل یادښت ده او د معاملاتو اجرا پرې تاثیر نه کوي. د دغه ویډیو په دریمه برخه کې به دا زده کړو چې کومې معاملې د خزانې پر بیلانس باندې اغیز کوي. لاندې معاملې د خزانې پر بیلانس باندې اغیز لري. اول د اسعارو تبادله یا خرڅلاو، د پیرودونکو په حسابونو کې د پیسو جمع کول، حوالې چې د خزانې له لارې اجرا شي. اوس یو عملی مثالونه اجرا کوو او غواړو چې دغه برخه لا تاسو ته ښه روښانه شي او په دې باندې پوه شئ چې کومې معاملې په خزانه باندې اغیز کوي. اول د اسعارو تبادله. د صرافۍ پاڼې باندې کلیک کوو. فرض کړئ 10,000 ډالر خرڅوو، د خزانې حساب انتخاب ده، نو د بنام برخه کې 10,000 لیکو، کرنسي ډالر انتخابوو، د پلور نرخ مثلا 4.5 اخلو او د پیرولو نرخ هم 4.4 ټاکو. اوس مختصرا وینئ چې 10,000 ډالر له خزانې کمیږي، علامت دلته منفي ښکاري او جمع کې همدومره افغانۍ خزانه ته اضافه کیږي. او لاندې تبادلې له امله موږ 1000 افغانۍ یوازې ګټه کړې ده چې د ګټې حساب کې به جمع شي.
اوس خوندي باندې کلیک کوو، بیا د دې معاملې اغیز د خزانې بیلانس کې ګورو. خزانې ته ځو، د موجوده بیلانس برخه خلاصو. دلته تاسو کتلی شئ چې جمع مخکې 100,000 وي، خو اوس د ډالرو خرڅلاو له امله جمع 2,45,000 افغانیو ته ورزیاته شوې ده، یعنی ټول 8,45,000 افغانۍ شوي دي. او موجوده بیلانس چې مخکې 200,000 وو، اوس 9,45,000 شوی ده. د دې ترڅنګ دلته په جزئیاتو باندې هم کلیک کولی شئ چې دقیق معلومات ووینئ، مثلا د موجودي اولیه معامله او وروسته د تبادلې معامله. د ډالرو بیلانس هم ووینئ چې له 110,000 نه بیرته 100,000 ته راکم شوی، ځکه موږ 10,000 ډالر خرڅ کړي دي. په دویمه برخه کې به دا زده کړو چې د پیرودونکو حساب ته پیسې جمع کول په څه ډول باندې خزانه باندې اغیز کوي. د حسابونو برخه کې د علي حساب ته ځو، فرض کړئ علي 10,000 ډالر جمع کوي، نو د جمع برخه کې 10,000 لیکو، کرنسي ډالر انتخابو او معامله خوندي کوو. بیا خزانې ته راځو، وینو چې د ډالرو جمع 20,000 شوی او ټول بیلانس هم 1,10,000 ډالر شوی دی. یعنی دغه معاملې په مستقیم ډول باندې پر خزانه باندې تاثیر کړی دی. په دریمه برخه کې غواړو چې د حواله اجرا کولو تاثیر یا اغیز په خزانه باندې وګورو. د حواله برخه خلاصو، حواله واردات ته ځو او فرض کړئ چې له صراف حمید الله څخه 15,000 ډالر راځي، د بنام برخه کې 15,000 لیکو، حساب حمید الله انتخابو، خزانه انتخابو او خوندي باندې کلیک کوو. بیا خزانه ته ځو، وینئ چې بیلانس 15,000 ډالر کم شوی، یعنی له 110,000 ډالر څخه 115,000 ډالر ته بیلانس راټیټ شوی دی. او له دې چارې سره تاسو ګورئ چې حواله په څه ډول باندې پر خزانه باندې اغیز کوي. راځو صادره حواله ته. حواله صادره باندې کلیک کوو یا تللې حواله باندې کلیک کوو، د صراف حساب انتخابو، د جمع برخه کې 10,000 افغانۍ لیکو، خزانه انتخابو او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. بیا خزانه ته ځو، موجوده بیلانس تاسو ګورئ چې 9,50,000 افغانۍ شوی، ځکه 10,000 افغانۍ ورزیاتې شوي دي. په څلورمه برخه کې د درک پیژندنې او معاملې چې پر خزانه اغیز نه لري غواړو ښه درک کړو. اوس مهال غواړو هغه معاملې لا ښه وپیژنو چې پر خزانه باندې اغیز نه لري. یو هغه معاملې چې د درک له لارې ترسره شي، دوم هغه معاملې چې حسابونه چې بدون مدرک خوندي شي. راځو د حسابونو برخه کې او احمد حساب پرانیزو. د مثال په ډول احمد حساب ته 10,000 جمع لیکو، تشریحاتو کې حساب قبلی لیکو. کله چې بدون مدرک انتخاب کړو خزانه ورکه شي، یعنی یوازې احمد حساب کې دغه پیسې ډیریږي، خو پر خزانه باندې کوم اغیز نشي کولای، ځکه دا یو پخوانی بیلانس دی. بیرته خزانه ته ځو، وینو چې خزانه همغه صفات ده او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. همدا شان که په حواله وارده یا صادره کې د خزانه پر ځای درک انتخاب شي، نو هم خزانه نه اغیزمن کیږي. لکه یو حواله وارده یا راغلی حواله درک انتخابو، د صراف حامد مزاری حساب انتخابو، په درک کې پیسې له حمید الله څخه کمیږي او حامد مزاری حساب ته به ورډیر شي. یعنی دا یو داخلي انتقال دی چې تر سره شوی دی، خو په خزانه باندې ځکه اغیز نه کوي چې موږ کومې پیسې خزانه ته ډیرې کړي یا کمی کړي نه دي. په دغه ویډیو 5مه برخه کې غواړو دا هم زده کړو چې د خزانه راپور بیا څنګه ترتیب کړو. په خزانه کې راپور باندې کلیک کوو، د افغانیو او ډالرو بیلانسونه ګورئ چې دلته ښکاري. ټول معاملې چې خزانه یې اغیزمنه کړې ده لیست دلته شته. په لټون کې معامله لټولی شو، مثلا موجودي اولیه چې کله په لټون کې ولیکو کولی شو دغه معامله وپلټو. تاریخ ټاکلی شو په دغه برخه کې، د برخو د آی ډي، د تللې یا راغلي حواله شمیرې، یا هم په نورو برخو باندې کولی شو چې موږ یو معامله وپلټو. او په دغه څنډه کې بیا تاسو وینئ چې موږ کولی شو دغه راپور اکسل یا پی ډي اف ته ښکته یا هم چاپ کړو. په ټولیز ډول کوو بیا هغه معاملې د خزانه پر بیلانس اغیز لري چې فزیکی پیسې پکې دننه یا بهر شي یا خزانه پکې انتخاب شوی وي. او دا د خزانه او درک په تړاو باندې یو ویډیو چې موږ له تاسو سره شریک کړه، هیله ده چې څه مو ترې زده کړي وي. له پاملرنې مو ډېره زیاته مننه.
که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.